لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. زما قدرمنو عزتمندو ورونو، عقیده پیژندل د مسلمان د پاره ضروری دي. وجدا ده چې کله عقیده صالح نه وي او پای نقصان وي، شرک وي یا فساد وي، نو به اعمال د قبولیت نه محروم وي او عملونه قبلیږي نه. په دې بنیاد باندې یو څو مختصر درسونه په عقیده کې کوو، په دې وجه چې موږ د عقیدې مسائل او پیژنو، زموږ عقیدې د فساد نه بچ. عقیده په لغت کې الربط والابرام والاحکام والتوثیق والشد بقوه، هغه ربط ته ویل کېدلی شي یو شی مضبوطول او ښه محکم کول، او هغه تړل او ښه مضبوطولو ته ویل کېږي. ځکه دا د حل ضد د حدس پړاودلو ته وایي. نو عقده یعقده عقدا، د دې معنی د غوټه کول. لکه قرآن کریم کې چې الله فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. الله تاسو په لغو و قسمونو باندې نه رانیسي، بلکې تاسو په هغه قسمونو باندې رانیسي چې تاسو کم قسمونه غوټه کړي وي او زړم هغې پورې غوټه کړی او د زړه عقدم د هغه سره کړی. عقیده به الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، هر هغه حکم چې د عقیده لرونکي په وړاندې باندې شک نه قبلی. شریعت کې چې د عقیدې مسائل ذکر کېږي، نو مراد ترې هغه مسائل وي چې هغه د عمل مسائلو نه علاوه وي. علماء داسې تعریف کوي هي الامور التي يجب ان يصدق بها القلب وتطمئن اليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. دا هغه امور دي چې په واجب دي چې په هغې باندې زړه تصدیق وکړي، نفس هغې ته داسې مطمئن شي چې د هغې نه داسې یقین جوړ شي چې هغې سره شک ګډوډ نه وي. اسلامي عقیده به عبارت ده د دې نه چې سړی په شپږو ارکانو باندې ایمان ولري. په الله باندې ایمان لرل، په ملائکو، په کتابونو، په رسولانو، په رستنی ورځ د آخرت باندې، او تقدیر خیر او شر د الله د طرف، او دغه رنګ نور هغه امور غیبیه چې د هغې د دین د اصولو سره تعلق وي، قرآن او سنت بیان کړي او د امت سلفو په هغې باندې جمع کړي چې سړی پای کې مکمل الله ته منقاد شي. دې ته د شریعت په کتابونو کې دې ته علم العقیده هم وایي، علم التوحید ورته هم وایي، اصول الدین ورته هم وایي. دا کتابونه په نوم د السنه باندې هم یادېږي. الفقه الاکبر، الشریعه، الایمان، په دې عنواناتو باندې دا کتابونه لیکلی شوي دي. دغه رنګې
ضروری خبره معلومول دا دی چې مخکې مونږ ویل چې سلف په هغې باندې اجماع کړي. نو سلف څه ته ویلی کېږي؟ سلف په لغت کې مخکنو ته ویلی کېدلی شي، لغت عربی کې ویلی کېدلی شي سلف الشیء سلفا ای مزه. سلف به ویلی کېدلی شي الجماعة المتقدمون، هغه جماعت او هغه ډله چې هغه مخکې، لکه قرآن کریم کې الله فرمایي فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین. معنی هم دا ده چې الله وایي موږ دغه فرعونیان د دې رستو عمل کوونکو دپاره سلف وګرځول، مخکنی نمونه م وګرځوله چې هغې څوک د هغې د فعل په شانه فعل کوي نو همدغسې سزا به مومي. سلف به هغه چاته ویلی کېږي چې ستا مخکني پلاران وي یا هغه خپلوان چې ستا نه مخکې تېر شوي وي. دې وجې نه سلف په اصطلاح کې چې کله ذکر شي نو هغې اطلاق کېږي په صحابه کرامو، په تابعینو او د تابعینو پسې چې کوم خلک دي چې هغه اتباع التابعین هغې ته وایي. همدغه رنګې هغه ائمه چې هغه دپاره امت د امامت ګواهي ورکړي هغې ته سلف ویلی کېدل، اطلاق د سلف ویلی کېږي. د دوی پسې اقتدا کول ضروري ده، ځکه قرآن کریم موږ ته د دوی رهنمایي کړې ده. فرمایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. څوک چې د رسول خلاف وکړي وروسته د هغې نه چې هغې ته هدایت ښکاره شوی او د مؤمنانو لارې نه علاوه بله لاره پسې د بله لاره تابعداري وکړي او بله لاره باندې روان شي، الله وایي موږ هغې طرف ته ګرځو چې دی ګرځېدلی هغې طرف ته، او جهنم ته داخله و ډېر بد ځای دی د جهنم. نو دی آیت کې الله رب العالمین موږ ته رستنو ته راهنمایي کوي چې تاسو د مؤمنانو په لار باندې روان شئ او د مؤمنانو د لارې نه علاوه بله لاره باندې لاړئ نو تاسو ته به جهنم ځای وي. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې موږ او تاسو به د صحابه کرامو، د تابعینو، د هغوی د اتباعو او د دین د هغه امامانو چې امت د هغې دپاره د امامت ګواهي ورکړې ده او امت د هغې په امامت متفق دی، د هغې په لاره باندې به ځو. قرآن کریم کې الله فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. کسان چې هغوی سابقین دي او اولني دي د مهاجرینو او انصارونه، او کسان چې هغوی دوی پسې تابعداري کړې ده او د دوی په نقش قدم روان دي، الله د هغوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دی، هغوی له الله جنت تیار کړی. قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته د دوی مدح په دې بنیاد باندې کوي چې موږ د دوی په لاره باندې روان شو. الله د هغې خلکو مدح کړی ده چې والذین اتبعوهم بإحسان. همدارنګې موږ ته د الله نبي صلی الله علیه وسلم د دغې دریو پیړو مدح او صفت کړی دی په دې بنیاد باندې چې د دوی په لاره باندې تګ ضروري دی، او فرمایي خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. په انسانانو کې بهترین انسانان زما پیړۍ ده او بیا هغه کسان چې هغه دوی ته نږدې دي دوی پسې ورپسې دي چې هغه تابعین دي، او بیا هغه کسان چې هغوی ته نږدې دي هغه خلک دي چې هغه اتباع التابعین دي. دوی دپاره موږ ته د الله رب العالمین رسول رهنمایي کوي چې موږ د دوی په لاره پسې روان شو او د دوی نقش قدم. نو دغه وجه ده چې موږ او تاسو به په قرآن او سنت باندې عمل کوو
په هغه طریقه، په هغه فهم، په هغه نهج چې صحابه او تابعین او اتباع التابعین او هغه ائمه چې امت د هغوی په امامت او جلالت باندې متفق دی، په هغې طریقه باندې، په هغې فهم باندې به موږ په هغوی باندې عمل کوو، بیا به کامیابیږو.